په دې غونډه کې د مرافعه محکمې رئیس، امنیه قومندان، د استخباراتو ریاست مرستیال، د لومړي پلي بدري لوا قومندان او ګڼ شمېر ریاستونو رئیسانو او نمایندګانو ګډون کړی و. د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې معینیت د دارالانشا ریاست د مصوباتو ادارې امیر مولوي فرقان الله مشعل د ولایتي کمیسیون د جوړښت طرزالعمل او مهم مواد ولوستل، چې پر اساس یې هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب، د یاد کمیسیون د رئیس او د مرافعه محکمې رئیس، امنیه قومندان، د استخباراتو رئیس، د لومړي پلي بدري لوا قومندان په شمول ګڼ شمېر ریاستونو رئیسان د دې کمیسیون اعضا معرفي سوه. یاد کمیسیون دنده لري چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه برخه کې لازم اقدامات وکړي، دغه چارې ښه تنظیم او په دې برخه کې رغنده او کوټلي ګامونه پورته کړي. د مرافعه محکمې رئیس، امنیه قومندان او پوهنې رئیس د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې برخه کې مشورې شریکې او د ستونزو پر حل لارو یې خبرې وکړې. د ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وایي چې هلمند والي د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه ډیره جدي وګڼل او پر ټولو اړوند مسؤلینو یې غږ وکړ چې د نشه یي توکو هر راز کاروبار، کښت، قاچاق، پیر او پلور د ممنوعیت په اړه جدي اقدامات وکړي او په دې برخه کې دې د هیڅ چا تر اغیز لاندې نه راځي. هلمند کې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې د لا ښه جدیت او پراختیا په موخه د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په مشرۍ یو کمیسیون جوړ شو چې مشري د محترم حاجي والي صاحب او ګڼ شمېر رئیسایبان یې غړیتوب لري. په همدې موخه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې مبارزې معینیت څخه یو پلاوی تېره ورځ هلمند ته راغلی و چې دلته یې د محترم حاجي والي صاحب او نورو مشرانو سره ناسته درلوده او هغه طرزالعمل یې ولوستی چې پر د هغه طرزالعمل پر بنیاد به یاد کمیسیون خپل اجراعات ترسره کوي او چارې به مخته وړي. هغه وویل د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د فرمان بشپړ تطبیق باندې مکلف یو. اطاعت واجب دی او موږ به په دې برخه کې خپل هیڅ راز هڅې ونه سپموو. نوموړي له محکمې څخه وسرغړونکو ته د وصولي جزا ورکولو غوښتنه وکړه. د یادولو ده چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ډیره قاطع ده او د هیڅ چا هیڅ عذر د اعتبار وړ نه ګڼل کیږي.